لیدونکو په سلامونه او نیکې هیله مو هرکلی کوم. هر چیرې چې یاستئ خوشحاله ارام سوکاله او سرفرازه واوسئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا داسې سره یم. نن نو تاسو ته مې معلومات نه بلکې معرفت راوړی دی. تاسې چې له غږ او شعرونو سره یې اشنا یاستئ، نن نو د ګرانې خوراکۍ احمدزی صاحب لیدو ته راغلی یم. له دوی څخه به پوښتو چې څنګه یې شعر او شاعري ته مخه وکړه، په کومو ستونزو سره. سلام احمدزی صاحب، ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ وعلیکم السلام. مننه نوري صاحب، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ چې تر دې ځای پورې راغلی. ستاسو له طریقه ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې ډېر خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله شوم احمدزی صاحب چې نن له تاسې سره یم. راځه نو د لومړنۍ پوښتنې په حیث به درنه پوښتنه وکړم، څنګه دې شاعري ته او ویلو ته مخه وکړه؟ مولا نوري صاحب، پخپله مې ډېر زیات خوښېده چې یو شاعره اوسم، شعرونه ووایم، ولیکم. ډېری به مې زمزمې ډېر زیات کوم په خپل غږ. صنف کې به ناست وم، ډېری شاګردان به ډېر تشویقولم، زما خپل همصنفیان. ډېری به د زمزمې خواهش کوه، زمزمه به یې راته ویل چې زمزمه وکړه. بس همدې ته مې مخه وکړه چې پخپله مې ډېری زمزمه کوه، کوم شعر میر به مې ویل. همدې هماغه ځای دې پیل وکړه او نن نو نام خدا رسېدلی شاعر او لیکوال دی. ښه نو احمدزی صاحب دا راته ووایه چې کله داسې شوی چې ته به ویلې نور شعرونه نه لیکم نه یې وایم؟ نه والله داسې خو نه ده راغلې. مینه دې ډېره ده ورسره؟ ډېر زیات مې خوښېږي چې زمزمه وکړم، شعر بیت یاسې هغه ښه نو لیکلو او ویلو سره یې مینه لرئ؟ بالکل. موږ هم ستاسو ډېر شعرونه اورېدلي، ستاسې په خپل غږ او واقعا هم ډېر ښایسته غږ لرئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ښه نو احمدزی صاحب موږ ته به څه وایي؟ تاسو ته به زه یو شعر ووایم، زما خپل نه ده، د بل شاعر ده، خو ډېر زیات مې خوښېږي. هر کله یې زمزمه کول؟ زمزمه وکړم یا شعر ووایم؟ خوښه مو؟ شعر به ووایم. مهرباني. شعر داسې ده وایي: دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، او چې سترګې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده. ته رانه مه پوښته چې ولې دې خوبونه نشته، او ته راته مه وایه چې ولې شعرېده له درده. واه دا شعر مې ډېر زیات دومره خوښېږي. ښایسته، واقعا هم ښایسته شعر دی. ډېره مننه کومه. خوشحاله اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو هم ښه راغلاست، هر کله راتلی شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، نو دا به نو احمدزی خور سره زموږ لنډه مرکه، او د دغې مرکې ټوله برخه که غواړئ وګورئ یا تاسې ته چمتو کوم، بیا کولی شئ له موږ سره خپل نظرونه او کومنټونه شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم له ځانه سره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه، الله مو